د خور مینه چې ده هغه د رښتیاو ده، هغه بغیر د لالچه ده. ګورې یوه خور په کور کې در په دره اوسېږي و ورونو ته نه وایي چې زما حق راکوي، پروا نه لري، وایي تی دې اباد یاست، تی دې ښه دی، ما مه ښوروه. څومره لویه قرباني ورکوي. حجاج بن یوسف 3 کسان نیولي ول چې دا به زه وژنمه. بیا په دې کې زنانه راله، خواست یې ورته وکوي، د الله روی ورته ونیوی چې مه کوه، دغه کې زما یو مې زوی دی، یو مې خاوند دی، یو مې ورور دی، دا رایله که. بیا حجاج بن یوسف زړه ورباندې وسوځل شو، ورسه په دا درو کې یو دانه خوښ که، یو منتخب که چې کم یو د ځانه سره بیا یې هغه درله کوم، 2 وژنمه. دره ولاړه سوله، ورله خپل ورور یې ونیوی، زوی یې پرېښوی، خاوند یې پرېښوی. حجاج بن یوسف ډېر ورته حیران سو چې دا څنګه خبره ده، یا به د زوی بیولی، یا به د خاوند بیولی، دا ورور دې څنګه منتخب کوي؟ پوښتنې ځینې وکړه دا ولې؟ دې ورته ویلې ول زما بابا مړ دی، نو ما ته بل ورور الله نه راکوي، ما ته بل ورور الله نه راکوي، او خاوندم الله راکولی سي، زویم الله راکولی سي، پروا نه لري، دا زما د موره پیدا سوی ورور مې دی، نو زه دا منتخب کوم، دا را پرېږده. وی حجاج بن یوسف دومره حیران سو د دې خور ورورګلوۍ ته، د ورور سره چې کومه ورورګلوي مطلب هغه پالله، نو وی بیا راولاړ سو، دا زوی یې ورله رایله کړي، دا خاوند یې ورله کړي، پروا نه لري چې ته دومره وفاداره یې.